انجام رژه نظامی توسط 40 اراده موتورسیکل تازه توزیع شده از سوی وزارت امور داخله به نیروهای امنیتی غزنی. موتورسیکل هایی که به گفته مسئولان برای تأمین بهتر امنیت و رسیدگی سریع به قضای جنایی به این ولایت اختصاص داده شده است. مسئولان قماندانی امنیتی غزنی میگویند با افزایش امکانات ترانسپورتی نیروهای امنیتی قادر خواهند بود در زمان کوتاه‌تر به ساحات مختلف رسیدگی و به رویدادهای امنیتی و جنایی به گونه مؤثر رسیدگی کنند. د موټرسایکلانو توزیع د جرایمو د مخنیوي لپاره سل په سل کې موثره ده. موږ هم د دې په تیر وخت کې تجربه لرو په کومه ساحاتو کې چې موټرسایکلان توزیع شوي دي. هلته الحمدلله په مجموع کې د غزنی ولایت کې جرایم صفر کچه صفر ده. خو د دې په راتلو سره موږ لا اطمینان او ډاډ ورکوو چې انشاءالله العزیز نور به د آینده لپاره د غزنی ولایت په مربوطاتو کې د جنایي جرمونو پیک نه رامنځته کیږي. شماری از مجاهدین نیز میگویند اکنون با در اختیار داشتن این موتورسیکل ها می توانند به شکل سریعتر و بهتر به محل قضیه رسیدگی کنند. دا تجهیزات موږ ته توزیع شوي دي. دا به د جنایي پیښو وړاندې ډېر چټک او په وخت سره رسیدګي کوي او موږ به په هغو لارو کې چې موږ د موټر د تګ امکان نه وي موږ په دې مسکانو باندې انشاءالله هغه پیښې ته ځان زر رسوو. در همین حال باشندگان غزنی از توزیع این موتورسیکل ها استقبال کرده و تاکید می کنند که همکاری مردم با نیروهای امنیتی می تواند نقش مهمی در تامین ثبات و امنیت داشته باشد. من حیث یک شهروند ولایت غزنی خیلی از این پروسه استقبال میکنم. امیدوار هستم در همه عرصه ها مسئولین امیتو پیش قدم باشند و بتوانند که برای ما مردم امنیت را به صورت کامل و بهترین امنیت را برقرار بکنند. امیدوار هستم از این تجهیزات از این وسایل در بهترین وجه استفاده شود. موږ غوښتنه دا ده چې مجاهدین چې دلته کوم ورځ باندې دوی په چکپینو ولاړ دي دا زموږ د خدمت لپاره ولاړ دي او موږ باید له مجاهدینو سره څنګ په څنګ ودرېږو او له هغو سره همغږي شو. غزنی در سالهای اخیر از ولایت‌های امن کشور به شمار می رود و مسئولان امنیتی همواره بر تقویت ظرفیت‌های نیروها تاکید کردند. توزیع این موتورسیکل ها نیز بخشی از تلاش‌ها برای افزایش سرعت پاسخگویی و بهبود روند تأمین امنیت در این ولایت عنوان می شود.